دوستانو، طارق جمال د پښتو فلمونو او ډرامو یو مشهور نوم د جهانگیر خان باره کې حقیقت ښکاره کو چې هغه څنګه مړ دی او داسې خبرې وکړي چې د خلکو سترګې رڼا کړي. د جهانگیر خان د مرګ خبرونه چې د کله نه شروع شوي نو ډیر خلک یې په سوچ کې اچولي چې ولې د هغه ویډیو نه راځي چې هغه پکې تفصیل بیان کړي. نو د دې لپاره موږ مختلف معلومات وکړل چې اخر پکې د خیبر ټي وي سره کارکونکي خبريال د حقیقت په ډاګه کو چې هغه لږ ساعت وړاندې طارق جمال سره خبرې کړې دي او طارق جمال ورته ویلي چې خلک هسې افواګانې خوروي، په جهانگیر هیڅ هم نه دي شوي، که په هغه د زړه حمله راغلي نو اوس روغ جوړ دی، خو هغه لا تر اوسه مینوالو سره خبرې نشي کولی. چې کله مکمل د هغه صحت روغ جوړ شي بیا به خبرې وکړي. خبريال مبارک علي هم دا ویلي چې هغه اوس روغ جوړ دی او کور ته هم استول شوی او د دې خبرو تفصیل طارق جمال ورکړي. ځکه چې موږ هم بیا دا خبره کوله خو چا یقین نه کولو. اوس د دې هر څه تفصیل د جهانگیر خان ملګري هم بیان کو. له دې نه وړاندې داسې خبرې نعیم مخلص هم کړې وې او هغه هم ویلي و چې زما ورسره رابطه شوې، بیمار دی خو مړ نه دی او خلکو ته پکار دی چې دعا ورته وکړي او د یو انسان ژوند بچ شي، خو د دروغو خبرونو نه ډډه کول پکار دي. دې سره سره د جهانگیر باره کې ډیرو خلکو غمرازي هم ښودلې او هغه ته د هدایت او د نیک عمل دعا کړې. نو قدرمنو دا د طارق جمال د خولې بیان چې تاسو سره مو شریکو. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره سبسکرایب کړئ.